ما او تا هم په امر باندې د الله تعالی مامور یو کومه فیصله چې الله تعالی زما او ستا دپاره کړې دا زما او ستا دپاره خیر ده په ظاهره که ګټه نه پکښې وي نو بیا هم خیر ده که په ظاهره تاوان پکښې وي نو بیا هم خیر ده ځکه رب پوهیږي او موږ نه پوهیږو رب جل جلاله ته د دې ټولو انسانانو د حالاتو د آینده حالاتو علم سته او موږ ته د خپلو تېر سوو حالاتو معلومات هم نسته نو پر دې باندې انسان عقیده ولري یقین و باور ولري چې الله تعالی سره ته پیښوي دا زما دپاره خیر دی کله چې انسان ناراضه سي دا د دې معنا ورکوي چې د رب پر فیصله ستا اعتراض دی او د رب پر فیصله باندې اعتراض د مؤمن شان نه دی په قول چې اعتراض نه کوي په دې خپل هیئت و حالت کې دې هم اعتراض نه ښکاره کوي تسلیم دي سي غاړه دې کښېږدي نو یو قسم د انسانانو دغه خلق وي چې هغوی د الله تعالی په فیصله نارضایي ښکاره کوي د دنیا او د آخرت تاوان د دې برخه ده دوم قسم د انسانانو هغه دي چې هغوی بیا صبر کوي تکلیف چې کله رالی پر بوج دی مصیبت ورته رالی پر سخت دی اما د شریعت څخه خلاف قول و عمل نه ښکاره کوي او په زړه کې دا یقین و باور دی چې الله تعالی د دې اجر وما ترا کوي